درانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د 2024 کال لپاره د موبایل نړیوال کانګریس لږه موده مخکې د هسپانیې په بارسلونا کې ترسره شو چې په درشل کې یې د 5G تخنیک پر بنسټ رامنځته شوی 5G تخنیک د بېلابېلو خواوو پاملرنه راجلب کړې ده د ځینو متخصصانو په اند سږ کال به په سوداګرۍ کې د 5G تخنیک د کارولو لومړی کال وي چې په رڼا کې به یې د 5G چارې په نورو زیاتو برخو کې هم وکارول شي او ښه بازار به ومومي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته په چین کې د 5G د اساسي تاسيساتو د آبادولو حالات در وپېژنم د چین د صنعتي او معلوماتي چارو وزارت شمیرې ښیي چې د 2023 کال تر پایه پورې په دغه هېواد کې د 5G اساسي سټیشنونو شمیر 3,370,000 ته رسیدلی او د 5G موبایل فون کارونکو شمیر یې 805 میلیونه ښودل شوی دی په چین کې د ولنګیزو تارونو او موبایل براندباند لویه شبکه آباده شوی چې پیمانه یې په نړۍ کې ډیره لویه ده د چین په کلیوالو سیمو کې د 5G د کارولو اندول له 80 سلنې څخه زیات شوی دی د ګراز د 5G د تخنیکي معیارونو د انټرنیټي سامانونو او نښایي تجهیزاتو په شمول ډیرو برخو کې د چین د نوښت توان د لوړېدو په حال کې دی په چین کې د 5G د معیارونو د عصري امتیازي حقونو د اعلامیو اندازه د نړۍ په عمومي اندازې کې 42 سلنه نیسي چې دغه اندازې په نړۍ کې مخکښ ځای خپل کړی دی په چین کې د 5G تخنیک د ملکي اقتصاد په یو برخو کې کارول شوی په تیره بیا د صنعت کاني چارو برېښنایي چارو بندرونو او طب او روغتیا په برخو کې یې ښه کار کړی دی چې د کاري بیلګو شمیر یې له 4.9 څخه زیات دی د 5G اساسي تاسيساتو د بشپړېدو په رڼا کې به د 5G مصنوعي ځیرکتیا او کلاود تخنیک په شمول عصري تخنیکونه ښه همغږي پیدا کړي او د لا پراخو برخو او چارو د پرمختګ د پیاوړتیا لپاره به ښه زمینه برابره کړي درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ